ذبیح الله مجاهد نور اسلامي هیوادونه هم باید زموږ په څیر نظام جوړ کړي. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې مهمو خبرونو ته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خپلې واکمنۍ د 3 کالو پوره کېدو په مناسبت پیلرز په نوم یو بهرني چینل سره مرکه کې ویلي نور هیوادونه هم کولی شي له دوی څخه په الهام د دوی په څیر نظام جوړ کړي او د هغوی خلک مسؤلیت چې په خپل کور کې اسلامي نظام جوړ کړي، خو په ورته مهال وایي د اسلامي نړۍ ترمنځ پولې او د جغرافیو تقسیم د واحدي اسلامي نړۍ رامنځته کول ستونزمن کړي دي. په ورته مهال نوموړی وایي دوی د چا په کورنیو چارو کې د مداخلې اراده نه لري او نه غواړي دغه کار وکړي، ځکه دا کار د لویو فتنو او لویو جګړو رامنځته کېدو لامل کیږي او د یو داسې پاشل شوي وضعیت د رامنځته کېدو لامل کیږي چې بیا به یې کنټرولولو مشکل وي. همدارنګه نوموړی وایي اسلامي نړۍ دا مهال ترمنځ لویه فاصله لري او امکان نه لري چې ټول دې په یو محور سره راټول شي او باید د هغوی د پوهولو لپاره په فکري لحاظ ډیر کار وشي چې ټول سره متحد وي او خپل منافع وساتي. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن چمتو شوی خبر. که چیرې غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس د سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.